تاسو الیکشن را نږدې شي نو تاسو د ګیس پیپونه راوړئ او چې الیکشن وشي د ګیس پیپونه پاک ځای پراته نو دا د کلی سوال دی. دا چلې پرې 100 روپے بورې وا چینی ارزان پټرول ارزان هر څه ارزانو دا غیر په چګلا 126 دین درنه وشو نو امید خیری باوري چې ان شاء الله زموږ په دې صوبه باندې حکومت راځي پکې پکې نه کې ان شاء الله او ان شاء الله تیریو پکار ده لکه مطلب د آزادانه الیکشن پکار دی او بل دا چې دغه د خان خبره کینو یقینا چې په دې ملک کې نشته قانون شته عدالت نشته هغه خبره نه ده اوس لکه ستا په وینا بسو شي زما په وینا بسو. جی بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزتمندو په دې وخت باندې مونږ موجود یو اکرامپور بایزوخر کې او په دې ټایم مونږ سره گوهر باچا سے په دې حلقہ د ایم پی امیدوار دی او په خواني وخت کې اولریډي دوی زمونږه د خیبر پختونخوا د اسمبلی ممبرو موجوده ټایم کې هم دلته کې دوی الیکشن کې حصہ غستې دا راځي د دوی سره یو څو خبرې کوو په موجوده حالاتو کې الیکشن څومره ګران دي او د ډېر خوند او د خوشحالۍ خبره ده. سراج سکندر صاحب موږ سره موجود دي دوی هم د پی ایم ال ان کینډیډیټ دي نو دا ډېره ښه خبره ده دا ډېر یو ښه دستور دی او څه ویل غواړئ د ننني الیکشن په حواله سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم لاول خو تاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم یقینا نن د الیکشن ورځ دا ان شاء الله مونږ چې ګورو ما وکتل ما پولیس سټیشن ویزټ وکړو کا سمه تازه ګرام دغه سی پکیر باندې اوس روانه مخکې روانه د بایزوخر کې ان شاء الله مونږ مطمئن یو ځکه چې د عوامو تیر تاسو کتل کم ګورنمنت وکنه مطلب دا د عوامو اعتماد غوینه پاسېدل دي نن الحمدلله د ټولو عوامو فوکس چې دی هغه په عوامي نېشنل پارټي دی او خ ټیک ټاک صحیح طرح ده ان شاء الله او د ووټ کاست ریشو ان شاء الله صحیح ده خبر برابر روانه ده مونږ مطمئن ته خیر ګټه به زمونږ د عوامي نېشنل پارټي کې خیر په دې کبانه سر جی مونږ چې په پنجاب کې یو مختلفو علاقو کې مونږ دا خبرې اورو د ډېر دا پیټي اخوا دی خواشي او پیټي غیبي شي د ووټ چې دی هغه چې مونږ غریب سړی استعمال وکي خو هغه ووټ چې دی چاله حلف ور کړی نو هغه ته میلاو نشي په دې قسمه حوالو سره سوي ګوره دا خو یو سیاسي خبره د هر سړی هر یو پارټي چې ګمداغه سیټونه لوز کیا کینډیډیټ لوز کی دغه سره بیا بل سیاسي بل خبره نه هم دغه خبره کوي چې یاره مطلب دا دی چې یاره زمانہ الیکشن چوراو شوی دی یا دا دی هغه دی کنه ان شاء الله موږ مطمئن یو که صحیح طریقې سره ان شاء الله الیکشن وشو که خیر نو موږ به وباسو که خیر. ګوهر صاحب دا یو تاسو کول غواړم تاسو دا فیل کوئ په دې د دې خبرې ماته هم معلومات شته چې پاکستان جوړ نو او د ان پی وجود په پاکستان کې موجود و ته وایي چې په موجوده ټایم کې د ان پی نه تاسو دا فیل کوئ چې خلک خپه دي لګ ډېر نه اوس الحمدلله ټیک تا مطلب دا د پښتون خلاف خو څنګه چې تاوی د روز اول نه لکه مطلب سازشونه روان دي عوامي نېشنل پارټي په خپل موقف په نظریه او په اصول باندې ولاړه ده الحمدلله موږ د قام تخولي په خپل دوري حکومت کې نن تاسو ګوره د موږ د ګورنمنت نه پس چې کوم حکومتونه راغلي دي نو زما په خیال کې هغه خو اسم ډیلیور نه کړ نن بیا د عوامو چې کوم دین فوکس په عوامي نېشنل پارټي حیدرودی صاحب هم دا وایي چې زمونږ د پارټي دا نظریه نه ده چې یو د مخالف کمپټیټر دی په زندان کې وي او زه د الیکشن لړاو مانو هغه هم دا وایي چې د عمران خان صاحب سره مطلب دا نو پکار تاسو څه فیل کوئ ایز ا گوهر باچا تاسو فیلینګ څه دی چې تاسو مخالف ته په زندان کې بند کړی شي په دې ټایم چې کېږي دا ظلم دی او کنه دی په دې حواله سره خو ښکارا خبره ده موږ په خپل د دې پروسس نه تیر شوی موږ دهشتګردي لیدلې ده موږ خودکش دماکې لیدلې دي موږ چې کم دینو دراکې لیدلې دي یقینا موږ د دې پروسس نه تیر یو پکار ده لکه مطلب د آزادانه الیکشن پکار دی او بل دا چې دغه د خان خبره کینو یقینا چې په دې ملک کې نشته قانون شته عدالت نشته هغه خبره نه ده اوس لکه ستا په وینا بسو شي زما په وینا بسو یقینا هغه لکه عدالتونه پیش کوي او دغه په نتیجه کې چې سینو خو لازمي خبره خبره تاخيره کې وایي چې تاسو دا فیل کوئ چې لیول پلیینګ فیلډ د ټولو پارټو لپاره برابر دی او آیا دا الیکشن چې دی دا څنګه کیږي ګوره موږ غواړو چې برابر دي زما په خیال باندې ګوره دا سیده لکه د دې نه مخکې تاسو کتلی کنه زمونږ هم الیکشن وي په کار د چې الیکشن صحیح طریقې سره او آزادانه طریقې سره وشي زما په خیال باندې زه دا د ګرځم ما راوته مې هیڅ داسې خبره خو نشته چې مطلب دا دی چې تاسو ته یا مسلې دي یا سړي د ان پی د اور خیبر پختونخوا کې څو دغه ګوري چې څومره سیټس په ان پی د دې ځای څومره ان شاء الله مونږ چې د عوامو اعتماد ته ګورو خپل مشرانو ته ګورو مونږ ان شاء الله پر امید ته خیر باوري چې ان شاء الله زموږ په دې صوبه باندې حکومت راځي پکې پکې نه کې ان شاء الله او ان شاء الله موږ سره سراج سکندر صاحب موجود دي سر تاسو څه پیغام دی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو اول ډیر شکریا زموږ خو بس سیاسي پروسس تاسو پرته الیکشن دی او زموږ د پارټي امیدوار نو موږ په علاقه نظر وساتو چې به دا کم خلک په لګه د علاقې د برخي زموږ په صوبایي اسمبلی کې د گوهر باچا حمایت کړی دی او په قومي اسمبلی کې مقاصد خان حمایت کړی زموږ مرګتیا ټول راوځي ان شاء الله هغه په صوبایي ووټ گوهر باچا او قومي به ان شاء الله 7 ورکو تاسو د ناستي وجه څه ده د پارټي د ټاپ منیجمنت د طرف نه دا فیصله شوی چې د لوکل سطح باندې تاسو د ناستي فیصله دا د لوکل طرف نه شوی د ټاپ دغه نه شوی او بس راځي دا الیکشن د خامخا کله امیدواري کله بنې دا پروسس دی خو طریقه کار روان دي خو مهرباني بدای چې دا خپل عوام ولا د کاټلنګ تحصیل ولا عوام ته او خصوصا خپل کلیوال د عوام ورکو پیغام ورکوم چې مهرباني وکړئ الیکشن روان دي
مهرباني کوم یو خلک یو علاقې خلک یو د یو رشتې خلک یو خپل خلک یو ماما زامن د تر زامن د تر نو مهرباني وکړئ چې جنگ جګړه پکې ونشي په پروامه الیکشن وشي ان شاء الله او ګټه به لا چې چایو نو ان شاء الله چې په نصیب کې لګشي نو نواز شریف صاحب دا راتک چې دا تاسو ته منظور دي څنګه چې نواز شریف صاحب ډیر خلک وایي دا موږ نه وایو چې هغه وایي چې په هغه باندې سخت ونه هغه لاړل دویم کمپیټیټر چې دی هغه نه تختی په دې حواله سره سوال تاسو وګورئ تاسو خبره وکړه چې به دلته لیوینګ فیلډ څنګه دی نو که 2018 الیکشن تاسو وګورئ چې هغه څنګه لګاو اوس تاسو وګورئ ټول دغه پټو د خمزیدار لګا دی او د نواز شریف تا تم په چې لګا سره وانه په پاکستان داګه نو هغه خو په میدان دی ان شاء الله وزیر اعظم به ان شاء الله بیا نواز شریف په پاکستان لاس تاسو کول غواړم ما سر غریب سړی دا وایي چې کڅوک ارڅوک جوړ شي ک نواز شریف صاحب جوړیږي ک حیدر صاحب جوړیږي ارڅوک زمونږ د چا سره غرض نشته زه د وړو بوري چې ماته ارزانه شي تاسو دا وایي تاسو څه سټریټیجی دا تاسو به ارزانه تاسو څنګه کوشش کوئ چې دا ارزانی شي پر حساب دا چل دی چې 2013 نه 2018 پر زمونږ حکومت دلته تیر شوی دی تاسو کتلی دي چې لکه وړو پسو 600 روپے بوري وا چینی ارزان پټرول ارزان هر څه ارزانو دا غیر په چکل 126 دن درناو شو نو حالات بدلو ان شاء الله که وزیر اعظم نو نواز شریف راشي که نو ان شاء الله که الله تعالی لوکل تاسو ته د کلی دا تاسو ته وایي چې تاسو الیکشن را نږدې شي نو تاسو د ګیس پیپونه راوړئ او چې الیکشن وشي د ګیس پیپونه پاک ځای پراته نو دا د کلی سوال دی دا شل پرې کلی کې سره یو کلا چې غر دې سره تم ګیس سره سوال دی او ان شاء الله که نشه د پاتې درسو دا شل ګوهر باچا ان شاء الله ام پی ای خو زه به کار کوم په خلکی کې بس زدي ته ولاړ ما دوی به ان شاء الله اخري پیغام سره عوام له څه پیغام دی عوام له دغه پیغام دی یقینا چې دا زمونږ روري دي رشتہ داري دي پر امن طریقې سره مطلب دا دی چې دا الیکشن د یو ورځ به تیر شي دا دی چې خپل روري تعلقونه رشتہ داري د بحالو ساتي او نور ان شاء الله العوام چې کم دی چې کم ذهن جوړي جوړ کړي دی ان شاء الله موږ باور یو که خیر او زه په دې موقع باندې زه د سراج سکندر ډیر زیات مشکور یم یقینا چې دوی په خپل حلقې په ستسټپ اغسته د ما سره په ټوله حلقه کې مسلم لیگ نون چې کم دی نو هغه ما سره ټولو اتحاد او ملاتړ کړي زه د دوی ډیر زیات شکریا ادا کوم مهرباني یو جهان مننه ګرانو عزتمندو په موږ په کرامپور بایزو خر کې موجود یو او دلته کې موږ سره ګوهر باچا صاحب او سراج سکندر صاحب دلته کې موجود وو الیکشن روان دي او پر امن طریقې سره د وسه پورې او بیا به هم د الله تعالی نه دا سوال کوو چې په پوره پاکستان کې په امن سره الیکشن وشي زه یم تاسو سره د خرکینه فرحات خان په خپل دواګانو کې یاد ساتئ السلام علیکم